فکر کوئ چې د پیسو راتلونکی به څنګه وي؟ دا ټکنالوژي د نړۍ مالي سیستم بدلوي. کرپټو کرنسي ولې دومره مهمه ده؟ د پټ رازونو څخه خبر شئ. سلامونه ملګرو. په تیرو وختونو کې خلکو د پیسو د مفهوم پرته سوداګري کوله. دا د بارټر سیستم یا د تبادلې سیستم و. په دې سیستم کې خلک شان په شانو بدلول. د مثال په توګه که څوک غنم لرل او هغه بل کس د وزې شیدې لرلې، نو هغوی به د یو بل اړتیاوې د تبادلې په ډول پوره کولې. مګر دا سیستم ډیر مشکل و، ځکه که تاسو د شیدو یا کوم بل څیز په بدل کې نور ځانګړي شیان ونه لرئ، نو د سوداګرۍ په وخت کې ستونزې رامنځته کېدلې. وروسته بیا د تبادلې پر ځای خلکو د څارویو کارول پیل کړل، یعنی حیواناتو لکه د غواګانو، وزو او وښانو. دا د شتمنۍ او سوداګرۍ یوه بله لاره شوه، خو د وخت په تېرېدو سره دا هم سخت شو. تصور وکړئ که تاسو د سفر په وخت کې لسګونه غواوې یا اوښان درلودل، نو دا به څومره ستونزمن وي چې هغوی ته انتقال ورکوئ. له دې وروسته د سرو زرو او سپینو زرو کارول عام شول. خلک سکې جوړې کړې چې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یې اسانه و، او خلکو به په دې سکې سوداګري کوله. خو دا هم محدودې ستونزې لرلې، ځکه چې د سکو ذخیره کول او ساتل امنیت ته اړتیا درلودله. له دې وروسته کاغذي پیسې رامنځته شوې. دا کار د حکومتونو او بانکونو لخوا ترسره شو. خلک به خپل سرو زرو د بانکونو سره ایښودل او بانک په بدل کې کاغذي پیسې ورکولې. دا یو نوی پرمختګ و، ځکه چې پیسې لیږدول ډېر اسانه شول. خو د وخت په تېرېدو سره د بانکونو پر خلکو د پیسو کنټرول زیات کړ. د بانکونو سیستم داسې جوړ شو چې اوسنی اقتصاد یې بشپړ کنټرول کړي. هر ځل چې تاسو پیسې انتقالوئ، بانک فیسونه اخلي، او که بانک د کوم دلیل لپاره بند شي، نو تاسو خپلې پیسو ته لاسرسی نشئ لرلی. همدارنګه بانکونه د پیسو چاپولو واک لري، چې کله هم پیسې زیاتې چاپ شي، د پیسو ارزښت کمیږي او خلک له دې امله تاواني کېږي. تصور وکړئ چې تاسو خپلې پیسې بانک ته وسپارئ، خو که کومه اقتصادي بحران رامنځته شي، نو بانک ستاسو پیسې کنګل کولی شي یا هم په ډیرو سختو شرایطو کې بیرته درکولی شي. دا سیستم ډیرو خلکو ته ناانصافي ښکاري او ډیر خلک د دې نظام په ظلمونو مایوسه شوي دي. په دې پس منظر کې د کرپټو کرنسي په نوم یو شی رامنځته شو. کرپټو کرنسي د پیسو یو نوی ډول سیستم دی چې یوازې په انټرنیټ کې شته. دا پیسې نه نوټونه دي او نه هم سکې، بلکې د ډیجیټل یا انټرنیټي پیسو په توګه کارول کیږي. کرپټو کرنسي د بلاک چین په نوم د یوې خوندي ټکنالوژي له لارې کار کوي. بلاک چین یو داسې ډیجیټل کتابچه ده چې هر ډول راکړې ورکړې ثبتوي، او یو ځل چې پکې څه ولیکل شي، نو بیا پکې بدلیدل یا پاکېدل نشي کولی. کرپټو کرنسي د دې لپاره جوړه شوه چې خلک داسې پیسې ولري چې څوک یې کنټرول نه کړي. په دودیزو پیسو لکه افغانۍ، ډالر یا روپۍ کې حکومتونه او بانکونه ډیر کنټرول لري. خو د کرپټو کرنسي هدف دا دی چې خلک د خپلو پیسو بشپړ واک ولري او د پیسو انتقال کول په چټک او ارزانه ډول ترسره شي، پرته له دې چې د بانکونو یا نورو منځګړیو شرکتونو ته اړتیا وي. کرپټو کرنسي په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوه. لومړنۍ او تر ټولو مشهوره کرپټو کرنسي چې د بیټ کوین په نوم ده، چې د یو نامعلوم شخص یا ډلې لخوا جوړه شوه چې ځان یې ساتوشي ناکاموتو باله. تر اوسه هم څوک په دې نه پوهیږي چې ساتوشي څوک یا څوک دی او له کوم ځای و. کرپټو کرنسي د نړۍ په کوم ځانګړي ځای کې نه ده جوړه شوې، بلکې د انټرنیټ له لارې پیل شوه. د بیټ کوین مفهوم او ټکنالوژي د انټرنیټ په نړۍ کې خپره شوه، او نن ورځ د نړۍ له هر ځایه خلک د کرپټو کرنسي په اړه خبرې کوي او کاروي. دا هر څه د 2008 میلادي کال د مالي کړکېچ وروسته پیل شول، کله چې خلکو پر بانکونو باور له لاسه ورکړ. په 2009 میلادي کال کې ساتوشي ناکاموتو د بیټ کوین په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړه چې د بیټ کوین د کار کولو څرنګوالی او د دې اهمیت یې پکې تشریح شوی و.
ساتوشي ناکاموتو لومړنی سافټویر یا پروګرام خپور کړ چې خلک پرې بیټ کوین ماین کولی شي، چې نوم یې ماین کول یعنی ماین کړئ. د کمپیوټرونو له لارې سختې ریاضیکي مسئلې حل کول دي چې له دې سره نوې بیټ کوین پیدا کیږي او سیستم خوندي ساتل کیږي. د کریپټو کرنسي اهمیت یا ځانګړتیاوې: ازادي او شخصي محرمیت. کریپټو کرنسي خلکو ته دا واک ورکوي چې پیسې په مستقیم ډول یو بل ته واستوي پرته له دې چې د بانکونو یا حکومتونو لخوا کنټرول شي. نړیوال لاسرسی: له نړۍ هر ځای په څو دقیقو کې پیسې لیږل یا ترلاسه کول ممکن دي. د پیسو د تبادلې په نرخونو یا د پیسو د انتقال وختونه اندېښنه نه وي. بې منځګړیو راکړه ورکړه: دودیز بانکونه او مالي شرکتونه د راکړې ورکړې لپاره لوړ فیسونه اخلي او ډېر خلک کله انتظار ته اړ کوي، خو د کریپټو کرنسي په مرسته راکړه ورکړه په چټکۍ او ارزانه ترسره کیږي. د پانګونې فرصتونه: ډیرو خلکو په کریپټو کرنسي کې پانګونه کړې او ځینو پکې ډیرې ګټې کړې دي، خو باید په یاد ولرئ د کریپټو کرنسي بازار ډیر خطرناک او ریسکي دی او بیه یې تل پورته او ښکته کیږي. که څه هم کریپټو کرنسي ډیر فرصتونه لري، خو خطرونه هم ورسره دي ځکه چې دا د ډیجیټلي پیسې دي، نو هیکران ته د غلا کولو تر یو ځایه پورې چانس وي چې ډیر کم دی. همدارنګه هره پروژه رښتینې نه وي، ځینې یې درغلي وي، نو تل باید په احتیاط عمل وشي او مخکې له دې چې پیسې ولګوئ پوره پوهه ترلاسه کړه. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې تاسو غواړئ چې نورې داسې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ځل مو د خدای په امان.